صبح قدرمن لیدونکو ستړي مشئ د دې مهال د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د ټولګډوني حکومت پر جوړېدو د ترکیې او قطر ټینګار. په هېواد کې د نیولو دوام. طالبانو په کابل کې او کاناډا او په تخار کې د دغه ولایت یو اوسېدونکی نیولی. په منځني ختیځ کې کړکېچ. اسرائیلي پوځ په بیروت کې د حزب الله پر مرکز هوایي برید وکړ. او پنټاګون چین، روسیه او شمالي کوریا د امریکا لپاره لویه ننګونه. بشپړ خبرونه. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان او د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثاني د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د ټولګډوني دولت پر جوړېدو ټینګار کړی. د قطر د بهرنیو چارو وزارت د جمعې ورځ په یو خپاره کړي بیان کې ویلي چې د ترکیې او قطر مشرانو دا څرګندونې په انقره کې د دواړو هیوادونو د ګډې سیاسي کمیټې په 10مه غونډه کې کړي دي. د بیان پر بنسټ هغوی همداراز ویلي چې انقره او دوحه په افغانستان کې د ثبات ټینګښت ته ژمن دي. د بیان له مخې قطر او ترکیې په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت او د بنسټیزو حقونو او ټولګډوني دولت ته د درناوي پر اهمیت ټینګار کړی. د ترکیې او قطر ولسمشرانو په دې غونډه کې له طالبانو سره د همغږي تعامل، د افغانستان خلکو ته د بشري مرستو دوام او د دوامداره پرمختګ غوښتنه کړې. د دې مخکې هم د یو شمېر هیوادونو مشرانو په نړیوالو غونډو کې په افغانستان کې د یو ټولګډوني حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې وه. شاوخوا یوه میاشت مخکې د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف د شانګهای سازمان د غونډې په پای کې یو ځل بیا په هیواد کې د ټولګډوني دولت د جوړېدو غوښتنه کړې وه. نړیوالو رسنیو راپور ورکړی چې طالبانو په افغانستان کې یو پخوانی کاناډایي سرتیری ډیویډ لاوري نیولی دی. د سی ټي وي د شنبې ورځ د لړم پر 26مه لیکلي چې لاوري د تېرې اونۍ د شنبې ورځ د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته د ننوتلو پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې نیول شوی دی. یوې سرچینې چې د خپل نوم له څرګندولو یې ډډه کړې نوموړې شبکې ته ویلي چې لاوري له افغانستانه د تخلیې پر مهال 100 کسانو سره مرسته کړې وه څو افغانستان پرېږدي. تر اوسه د دې پخواني کاناډایي سرتیري د ساتنې ځای نه دی په ډاګه شوی. هغه څو کاله په کابل کې د ریونرای مشورتي خدماتو خصوصي امنیتي شرکت مدیریت کاوه. بلخوا د تخار سیمه ییزې سرچینې وایي چې د طالبانو استخباراتو د 55 کلنې ګل بیبي یو زوی چې شاوخوا 2 اونۍ مخکې د دغې ډلې د جنګیالیو د وهلو ټکولو په ترڅ کې یې ساه ورکړې وه نیولی دی. سرچینو د شنبې ورځ 8 ورځپاڼې ته وویل چې د طالبانو 13 اونۍ دا ځوان د درقد ولسوالۍ له مرکز څخه د خپلې مور د وژنې د خبر خپراوي په تور نیولی دی. سرچینو د معلوماتو پر بنسټ نیول شوی کس عبدالواحد نومیږي او طالبانو د تخار په مرکز طالقان ښار کې د دغې ډلې د استخباراتو ریاست ته لیږدولی دی. په تخار کې د طالبانو سیمه ییزو مسؤلانو تر اوسه په دې هکله څه نه دي ویلي. لبنان کې د نښتو په دوام اسرائیلي پوځ د بیروت سویلي سیمې پر توغندیو ویشتلي دي. نیویارک ټایمز راپور ورکړی چې دا بریدونه د جمعې ماښام پر زاهیه سیمه شوي دي. د اسرائیلو پوځ ویلي چې په دې بریدونو کې د حزب الله د قومندې مرکز په نښه کړی دی. ورته مهال لبناني رسنیو راپور ورکړی چې د بیروت په سویلي سیمو کې د درنو چاودنو غږونه اورېدل شوي دي. د اسرائیلي پوځ ویان ویلي چې له دې بریدونو مخکې د سیمې اوسېدونکو ته د تخلیه امر شوی و. تر اوسه د دې بریدونو د احتمالي زیانونو او تلفاتو په اړه کوم راپور نه دی خپور شوی. بلخوا فرانس پریس خبري اژانس د خپلو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې واشنګټن د لبنان دولت ته د اسرائیلو او حزب الله ترمنځ د اوربند لپاره 14 مادهیز طرحه وړاندې کړې ده. د راپور پر بنسټ دا طرحه د امریکا د سفارت لخوا د لبنان موقت لومړي وزیر نجیب میقاتي ته وړاندې شوې ده. د اسرائیلو تر اوسه د دې طرحې په تړاو څه نه دي ویلي. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون په یو راپور کې ویلي چې امریکا له څو اټومي سیالانو سره مخامخ ده او چین، روسیه او شمالي کوریا د واشنګټن لپاره لویې ننګونې دي. دا راپور د اټومي وسلو د کارونې په تړاو د جمعې ورځ خپور شوی او پکې راغلي چې متحده ایالاتو ته لازمه ده څو هممهاله د چین، روسیه او شمالي کوریا د اټومي ګواښونو مخه ونیسي. د واشنګټن ټایمز د راپور پر بنسټ روسیه د امریکا لپاره د جدي اټومي ګواښ په توګه بیان شوی. په داسې حال کې چې چین د خپلو اټومي وسلو په پټ پرمختګ کې ښکیل دي.
همداراز شمالي کوریا د خپلو اټومي وسلو او توغندیزو سیسټمونو پراختیا او تنوع ته دوام ورکوي. د دغه راپور له مخې که څه هم ایران اټومي وسلې په اختیار کې نه لري، خو ستراتیژیک ثبات له ننګونو سره مخامخ کوي. له دې مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خبرداری ورکړی و چې د اوکراین سره د لویدیځ د پوځي ملاتړ په ځواب کې به له اټومي وسلو کار واخلي. د دې ترڅنګ شمالي کوریا د روان کال له پیله تر اوسه څو ځلې د لرې واټن ویشتونکي توغندیو ازمایښت کړی دی. دا په داسې حال کې دی چې څو میاشتې مخکې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون بیان د پاټ رایډر د روسیې، ایران، چین او شمالي کوریا ترمنځ دفاعي اړیکې د اندېښنې وړ بللې وي. قدرمنو لیدونکو، دا زموږ د دې مهال مهم خبرونه. له ملتیا مو مننه.